بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخه ټولو پښتنو ورونو لروبر افغانانو ته چې د دنیا په هر کونج کې دي خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او وروسته د خبرونو او د ځینو ایسای استخباراتي تبلیغاتي کړیو څخه مې واورېدل چې نن داسې راپور یې خپور کړی و چې په هغې کې دوی لیکلي وو چې د افغانستان جمهور رئیس کرزي صاحب د ډیورنډ کرښه په رسمیت ومنله. زه لومړی هر څه نه د مخې دا خبرې رد کوم او دا خبرې ډېرې بې اساسه او د واقعیت څخه لرې خبرې دي، خو خپلو افغانانو ځوانانو ورونو او هغو وطن پرستو ځوانانو ته چې کوم د فیسبوک او د نورو الکتري میډیا څخه خپل غږ د خپل قوم غږ اوچتوي، هغوی څخه ما هیله دا ده چې دې خبرو ته نور انعکاس ورنه کړي. تاسو خبرې چې د پاکستان څارګرې ادارې ایسای په مخامخ جنگ یا د افغانانو په راپارولو کې نوره ماتې خوړلې، اوس یو نوی پلان شروع کړی دی. هغه دا دی چې دوی د فیسبوک د نورو میډیا له لارې یو بعضې وطن پروشه خبرنګاران چې ټول خو خبرنګاران داسې نه دي، یو څو محدود کسان دي، هغوی د خپل مشهورتیا په خاطر داسې راپورونه خپروي. مونږ د دې خبریال دا خبرې په سختو ټکو غاندو او دا د واقعیت څخه لرې بولو او داسې هیڅ پیښه نه ده شوې. تاسو ولیدل هغه د سولې د پروسې په باره کې خبرې وې، د سولې د پروسې چې څه رقم سوله په مخ لاړه شي. افغانستان حالات اوس داسې نه دي لکه د دوی چې کوم ډول انعکاس ورکړی. په آخر کې زه دې ته نه ځم چې خبریال څه ویلي او څه یېلي دي، دا خو ځکه ډېر شرموونکې خبره وه چې ده کومې کړې. یو خبریال ته داسې خبرې کول دا ډېر د شرم خبره ده. خو زه دا وایم چې زمونږ افغانانو ورونو نه د پښتنو نه هغه که د لر دي که د بر دي، دا هیله کوم چې نور داسې خبرو ته انعکاس مه ورکوئ، دا خبرې اګنور کړئ، پرېږدئ. او دا د ایسای یو لوبه ده چې روانه کړې ده، یو نوی خبر را کوي، په دې باندې خلکو ذهنیتونه خرابوي. نو هیله مې دا ده چې زما هر څوک غږ اورئ چې دغه په دې باره کې هیڅ پوسټ مه کوئ، دا خبره بیخي پرېږدئ، دا د واقعیت نه لرې خبره ده او دا د جمهور رئیس خپله او په وار ویلي دي. دا زما صلاحیت نه دی، دا زما د ملت صلاحیت دی. نو چې جمهور رئیس خپله دا خبره کوي، نو تاسو څنګه په دې باور کوئ چې جمهور رئیس بیا دلته راشي او دا خبره وکړي؟ د واقعیت نه لرې خبرې دي. دا د ما خو څو ځلې یاده کړه، د یو خبره چې څو ځلې یادېږي ښه نه ده. د ایسای پلان دی. زه هغو ورونو ته چې څوک فیسبوک او دغه الکتري میډیا استعمالوي هغوی ته ډېر په مینه او په ډېر افغاني احساس خواست کوم چې ګرانو ورونو لوبه ډېره سخته ده، اوس دښمن ډېر ورخطا دی. نو یوازې لوبه اوس دا ورته پاتې ده چې په یو نوم یې 100 آیډیګانې جوړې کړي، خپله د استخباراتو کسان په همدې لڅه کې د غلط د افغان دولت په ضد خبرونه خپروي، د افغانستان د ملي منافعو په ضد خبرونه خپروي، د افغانستان د پرمختګ په ضد خبرونه خپروي. تاسو وګورئ چې د زموږ د مکتبونو د هغه په دا څه پیتواوي چې کېږي، دا طالبان نه دي، اکثره د ایسای د فیسبوک ایجنټان دي چې دلته دا خپرونه کوي. نو ما د ټولو ورونو څخه چې کوم زما غږ اوري، افغان پرسته دي، وطن پرسته دي، ملت پال دي او د هېواد راتلونکي باندې باور لري، هغوی ته دا خواست دی چې زما دا غږ نور انډیوالانو ته ورسوي او دغه خبره چې کومې کېږي د ایسای د دې په ضد تر څو پورې به موږ وایو چې پلانی احمد شاه بابا کلک سړی و، امان الله خان، هغوی واقعیت کلک خلک و، هغوی د هغې وخت خلک و، هغه وخت کې خپله مبارزه وکړه، اوس هغوی مړه شوي دي او موږ تاسو مسلمانان په دې باور لرو چې څوک مړ شي هغه رژبندون حق دی، خو چې دا دنیا ټوله د منځه لاړه شي. اوس هغه موږ ته د دې دپاره نه بیرته ژوندي کېږي چې موږ باندې پنجابي زور دی او بیا به احمدشاه بابا راته رجګېږي چې تر څو پنجابی راته ووایي. نه، زموږ ځوانان باید تکړه شي، همت یې لاسه ورنه کړي، خپله مبارزه جاري وساتي او د پنجابي د دې توطیې مخه ونیسي چې کوم اوس نن سبا یې په د فیسبوک او نورو پیجو کې را شروع کړې ده. په آخر کې د افغان غږ په نمایندګي ټولو هېوادوالو ته خپل نیکې هیلې او د خدای څخه غواړم
چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او لر او بر افغان پښتون په یو ټاټوبي کې او د لوی احمدشاه بابا په کور کې سره راټول شي. والسلام ورحمة الله.